له داخلي کشمکشونو څنګه ځان خلاص کړو. راځئ په دې اړه درته یو څو خبرې کومه. مشهور جرمن فیلسوف آرثر شوپنهاور ویلي د انسان جوهر په حقیقت کې عقل نه بلکې اراده او خواهشاتو پوره کولو لپاره دوامداره میلان یا رغبت دی. دی وایي عقل د رغبت یا دوامداره لیوالتیا د پوره کولو خدمتګار دی. چې خلاصه یې کړم، عقل د انسان د ارادې او د خواهشاتو خادم دی. زه په خبره کله چې د انسان جوهر او د هغه دغه حقیقت اراده او رغبت وي، دی به ټول عمر له سرګردانیو، کشمکشونو او جنجال سره لاس او ګرېوان وي او تکلیف کې به وي. ځکه چې اراده او خواهشات یا رغبت هیڅکله نه پوره کېږي. ته چې د یوه شي اراده وکړې، خواهشات دې د دې ته وهڅوي چې هغه کار ترسره کړي، هغه ارمان چې لري پوره شي، ورپسې دې بل ارمان پیدا شي، یو په بل پسې راځي، پوره کېږي او بل ته لیوالتیا زیاتېږي. یو ارمان لري پوره شي، بل ارمان 10 نور ورپسې را پیدا شي، 10 پوره که 20 نور درته پیدا کېږي او دا پروسه د انسان تر مرګه وایي روانه وي. که غوښتنه یا مطلب پوره نشي، محرومیت یې ځوروي او که پوره کېږي د لا زیاتو تلوسو او یو شي ترلاسه کولو هغه شوق یې ځوروي. ځکه یو شی پوره شي، بل ته په فکر وي، تشویش یې ورسره چې دا به ګټم، دا به ترلاسه کوم. یعنې دی وایي یو انسان د دوو متضادو حالتونو په منځ کې دی، د محرومیت ځور او د یو نعمت د انتظار او تلوسې ځور، چې کله دواړه حالت انسان دوامداره تکلیف او ځور کې دی. تلوسې نه پوره کېږي، خواهشات نه پوره کېږي او چې پوره کېږي د بل هغه ارمان او تلوسه ځوروي. دا سخت دی چې ته یو شي ته تمې او غواړې ترلاسه یې کړې. خو بیا هم دی وایي که یو انسان خپل رغبت خواهشات پوره کړي، یو شي نه لذت وړي، خو دا لذت هم بیا لنډمهاله وي. زر د انسان بل شي ته لیوالتیا پیدا شي، ځکه دا لذت لنډمهاله تیر شي، د بل شي انتظار او تلوسه یې په عذابوي او له دې شي خلاصون نشته. مسلمان فیلسوف مصطفی محمود بیا د شوپنهاور دغه خبرې ردوي. دی وایي انسان عقلاني مخلوق دی، د انسان جوهر عقل دی، اراده او خواهشات بیا د عقل تابع ګڼي. نور فیلسوفان هم په دې باور دي. دی مصطفی محمود بیا دغه شوپنهاور تاریک فکر او بدګمانه یا منفي فکر فیلسوف بولي. بودا بیا وایي له تکلیفونو او ذهني عذابونو وتلو دپاره لار شته. څه ده دا لار؟ دا ده چې اراده او تلوسه دې کنټرول کړي او پرې برلاسی شي. یعنې د خواهشاتو او ارادې هر خبره ونه مني او تابع ورته نه شي. خو عیسویت کې بیا د رغبت یا خواهشاتو بشپړ له منځه وړلو خبره ده، چې خواهشات باید بیخي پښو لاندې کړي او هیڅ خواهشات پرې نه دي چې په تا باندې غلبه وکړي. خو اسلام مبارک دین بیا په هر څه کې منځنی دی او حل لار لري. د دې مبارک دین تګلاره دا ده چې خواهشات مکمل له منځه مه وړه، کنټرول یې کړه، ځان ته یې تابع کړه او د شریعت په چوکاټ کې استعمالوه. په یوه مثال کې درته ښه واضح کړو. پټرول خطرناک شی دی، که اور واخلي کور یا بل څه له منځه وړلی شي. خو که پایپونو کې دغه تنظیم شي، منظم لاره ورته جوړ شي چې ماشین ته لاړ شي او په ماشین کې هلته اور بل شي او د حرکت جوړ کړي، موټر پرې ګرځي، یو خیر کار ترې اخیستل کېږي او نتیجه یې ګټوره یا مثبته ده. د انسان شهوت هم همداسې دی. شهوت په خپل ذات کې خطرناک شی دی. انسان بې لارې کوي، انسان د دوزخ مستحق کوي او انسان ژوند هم بې خونده کوي. ټول عمر سرګردانه په خواهشاتو، د خپلو خواهشاتو پوره کولو د دې لپاره. خو همدغه شهوت که انسان د شریعت په چوکاټ کې استعمال کړي او خواهشات خپل پوره کړي، نکاح وکړي حلاله، حلال مال وګټي او نور حلال کارونه وکړي چې کوم د خواهشات دي، هیڅ مشکل نشته، مثبت نتیجه ترې راځي.
نکاح یې وکړه، حلال پاک اولاد الله پاک ورکوي، هغه نسل ته بشریت ته خیر رسوي، کورنۍ جوړېږي، د ده په کارېږي، د ټولنې په کارېږي. که دغه خواهشات نه وای او موږ یې بیخي له منځه یوسو، کور کې به ټول پراته وي، همدا خواهشات دي چې تا متحرک کوي، تا دې ته هڅوي چې ته روزي پیدا کړي، ته لاړ شې سیالي وکړي، یو موقف وګټې، یو بل څه وکړي تر څو دې په ټولنه کې قدر وي، ټولنه کې احترام. انسان که شهوت نه درلودی، شهوت الهي نعمت دی. اکثره وخت موږ ورته په بده سترګه ګورو، اما شهوت الهي نعمت دی. ځکه دا شهوت که نه وي، انسان به داسې مخلوق وي، ټول به کور کې تنبل پراته وي، حرکت به چا کې نه و، د کار به چا کول، د پرمختګونه به ټولنې ته چا کول. خو دغه شهوت دی چې انسان متحرک کوي، حرکت در پکې پیدا کوي، ته لاړ شي روزي وګټې، ته لاړ شي او بل کار وکړي، په چوکاټ کې استعمال کړي، ژوند دې ورسره جوړېږي. نو موږ او تاسې الحمدلله الله پاک داسې دین راکړی دی چې هر څه پکې حلال دي د شریعت په چوکاټ کې. شریعت نه اخواته شیونه چې انسان ته ضرر رسوي، نورو بیخي محروم کړي دي ته انسانان، اسلام جواز ورکړی دی.